د الله رسول صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې امت ته پیشنګوئی کړې ده چې دوه قسمه خلق دي چې دا به د جنت بوی هم اونویني. یو د هغې نه هغه څوک دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من اهل النار لم اراهما، دو داسې ډلې دي تر اوسه پورې ما نه دي لیدلې. یعنی مقصد د حدیث دا زما په امت کې به راځي قوم معهم سیاط کاذناب البقر، داسې خلق بوي چې د غوا د لکۍ په شانتې د وهلو آلې به ورسره وي او خلق به ورباندې وهي. لکه علماء کرام فرمایي هغه واکمنان او هغه ظالمان چې هغوی خلق په داسې وسیلو باندې وهي د خلقو حق باندې تیری کوي او بېځایه ځوروي. یضربون الناس، خلق ورباندې وهي په احوالو باندې. دا خلق به جنت ته چرې هم داخل نشي چې خپل رعیت سره ظلم او زیاتی کوي. ونساء کاسیات، دویم هغه زنانا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، دویم هغه زنانا چې داسې جامې اغوستې وي چې حقیقت کې هغه بربنډې ولوڅې وي، تنګې وي، نرمې وي او دارنګې وجود سره یې لګېدلې وي. نور زنانه هم فحشا ته میلان کوي او خپله هم مایلوي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، داسې سرونه جوړ کړي وي، ویښتانې داسې شکل کې جوړ کړي وي لکه د اوښ د کوپ په شکل باندې راټول کړي وي د زینت دپاره. محمد رسول الله فرمای لا يدخلن الجنة، چربهم جنت تداخل نشي داسې زنانا جنت خو لري خبره ده ولا يجدن ريحها، جنت بوی به هم قدر ونویني محسوس بینکی. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، او حال دا دی چې د جنت خوشبوی به له ډېرې لرې ځای نه موندل کېږي. نو ای مؤمنانو مسلمانانو واورئ، یو هغه څوک د جنت نه محرومه دي چې هغوی خپل رعیت باندې ظلم او زبردستي کوي او بېځایه یې وهي. دویم هغه زنانا چې هغوی داسې لباس اغوندي چې هغه نرم وي، بدن یې ورنه ښکاري یا حصه د بدن بله ښکاري یا پټه نه وي، او خلق هم مایله کوي ځان ته او نورو زنانو ته هم دعوت ورکوي. دا به چرې هم د الله رسول فرمایي جنت ته داخلې نشي داسې زنانا. ای مؤمنانو، د الله او د رسول خبره کې چرې هم درو نشي راتللی. چا کې چې دا صفت وي نو رب العالمین به د جنت هغه نعمتونو نه محرومه کړي، او چې جنت نه څوک محروم شي ځای به جهنم وي.